ازادي د انسانانو په ژوند کې پر الهي یو نعمت دی. کله چې کوم قوم آزاد وي، د نورو سلطې لاندې نه وي، د هغو د اغیز لاندې نه وي، هغوی د پرمختګ پړاوونه وهي او د ژوند د ټولو اسانتیاو برخمن وي، په نړۍ کې د عزت او درناوي ژوند لري او د ذلت او د رسوایي او د استعمار او استثمار او د پردیو د تیري نه خوندي وي. ازادي دا داسې یو نعمت دی چې دا په قربانیو رامنځته کیږي. پروردګار العالمین د خلکو د انسانانو په طبیعت کې د ازادۍ احساس ډېر پیاوړی او ژور ایښی دی او ټول انسانان دا غواړي چې دوی آزاد او خپلواک وي، خصوصا هغه ملتونه چې د تاریخ په اوږدو کې موږ ګورو چې آزاد پاتې شوي وي، د نورو تاثیر لاندې نه وي، هغوی پرمختګ پړاوونه وهلي وي، د عزت او درناوي ژوند لري. او هغه ملتونه چې اسیر وي، هغه چې د پردو تاثیر لاندې وي، هغوی همیشه محکوم وي، هغوی وروسته پاتې وي، هغوی د نورو لپاره د اشیاو حیثیت لري چې هغوی استعمال کړي او د ژوند د ټولو کړاوونو سره مخامخ وي. زموږ ملت د امریکایي استعمار په مقابل کې بېشانه مبارزه وکړله، خپل سرونه قربان کړل او بالاخره یې دغه لوی ښکېلاک په ګونډ وکړ او د هغوی نه خپلواکي واخیسته. موږ د ټول ملت ته چې په دې ټوله مبارزه کې د مجاهدینو سره شریک وو، دوی ته مبارکي وایو د دغې ورځې او له پروردګار العالمین نه غواړو چې نور زموږ هېواد او زموږ وګړي د دغسې تېریو، د دغسې د ښکېلاکونو د یرغلونو نه خوندي وي.